افغانیک په هکله چې موږ د 2 کاله راهیسې بېلابېل رضاکاران درلودل دلته او د دوی په ابتدا کې زیاتره برخه آلمانان وو او د هغه آلمانان وو په بون کې او په نورو ښارو کې په آلمان کې دلته په نامه د فرای ویلیګن اګنتور شته دي چې دلته په بایل کې ده او موږ هغو ته ولیکل چې موږ په دغه مشخصاتو د دغه کارو دپاره نفر ضرورت لرو بیا رالیږي هغوی موږ نفر ته او بیا هغوی من حیث رضاکار د موږ سره ثبتیږي او پرون هم نیمه ورځ یو آلمانی دلته میز کې ناست و همدغه کارونه یې کول او موږ تر 60 زیات رضاکاران په نامه لرو چې متاسفانه هغه اکثریت یې نو ډیر په دوامداره توګه فعال نه دي راشي یو څو ورځې بیا بیرته ولاړ شي دا نه تنها د افغانانو دپاره صدق کوي بلکې ځینې آلمانان هم چې محصلین وی دلته وخت یې درلود یو نفر و یو کال یې رخصتي و بیا برتلا بیا رانغی او د افغانانو په هکله متاسفانه زه باید ووایم چې موږ ډیر کم افغان رضاکار لرو چې په دوامداره توګه دلته کار کوي او موږ پر اوسه کال هم 2 غونډې مو د آلمانی او افغاني رضاکارانو په ګډه یو داسې ګریل فست غوندې جوړ کړی و چې او موږ دغه ضرورت ګڼو ځکه چې دلته د ټولنیز کارونه که په آلمانی مؤسساتو کې دي که موږ نورو کې دي دغه امکانات نشته دي چې موږ دلته یو نفر ونیسو او پوره معاش ورکو نو دو دپاره دغه ضرورت فوق العاده زیات دی او بل خبره ده چې که سړی ترکان او یا مثلا اوکراینیان یا نور مؤسسې چې زه ګورم همغه هیوادونو ډیر خلک په همدغه خپلو مربوطو MSO ورته میگرانتشه selbst Organisationen کې ډیر زیات کار کوي د هغې د لارې همغه خپلو هیوادوالو ته مرستې هم جلبوي یعنی دغه کمبود یا دغه خلا یا دغه کمزوري زه وینم په موږ تاسو افغانانو کې یا افغانان چې په دیاسپورا کې یا په بهر کې ژوند کوي او د دو ضرورت هم شته ده یعنی کله چې زه مثلا دا یو واقعیت دی باید سړی ووایي که نه هغه خلک شته دي چې افغانان کار لري او فول ټایم کار کوي د هغو نه سړی دا تقاضا نشي کولی خو ډېر افغانان شته دي چې هم وخت لري او چې زه ورته ووایم مثلا چې راشه دغه کار نه وایي څو پیسې راکوي بدون د پیسو نه زه وخت نه لرم یا زه نه غواړم یعنی واقعیت سپینې خبرې چې وکړي یا مثلا حتی سیمینار ته یې هم چې راغواړم موږ هامبورګ کې یو سیمینار لرو هغه وایي چې څو پیسې راکوي نو دغه د تاسو په جواب کې د همدغه د خپلو رضاکارانو دپاره هغه درلود یو څه پیسې مو درلودې مثلا د کال 1.5 یورو موږ یو نفر ته ورکولې ولو که دا ډیر اندک شی دی خو دا داسې دي دو دپاره دي چې یو څوک چې رضاکارانه کار کوي دا مصارف هم لري اوس مثلا ټیکټ اخلي یو مریض ته ورځي د همدغه د ټیکټ پیسې یا د څه نورو مصارفو دپاره ده دي یعنی دا یو عاید نه دی دغه زه فکر کوم په آینده کې نور هم په دې کارو فکر کیږي چې دا نور هم زیات شي بل داسې دی که تاسو دلته زموږ د ټولنې سره یا بله ټولنه کې باندې کار وشي هغې دپاره به زه ګمان کوم ښه وي تر څو اول د دوی لیست ترتیب شي که نه بیا هغې نه وروسته معلومه شي چې څوک په کومه برخه کې د کار کولو وړتیا لري
او کومه برخه کې علاقمندي لري او څومره وخت لري په هفته کې کومې ورځې وخت لري کنه شاید 1 ساعت وخت لري په هفته کې خو هغه 1 ساعت کې موږ د دې څخه څومره اعظمي استفاده کولای شو کنه نو د دې لپاره به ډاکټر صاحب سره په ګډه کار کوو او دا ښه کار زه ما ته کال تر بل کاله پورې منظم کیږي دوی دلته ایرن امت وی دا هغه د هغه ځایونو کې چې یو رضاکار کار کوي هلته هغه رضاکار کولای شي تر 840 یورو پیسې ترلاسه کړي. یا څه مثلا المانان آیا زموږ سره شته د دې پر ډیر ښه سوالونه دي. زه چې خپل ګورم دغه د رضاکارانه کال تر بل کاله پورې منظم کیږي دوی دلته ایرن امت وی دا هغه د هغه ځایونو کې چې یو رضاکار کار کوي هلته هغه رضاکار کولای شي تر 840 یورو پیسې ترلاسه کړي.